کتاب یو ښه انتخاب او یو غوره کتاب مو ژوند بدلولی شي. یو کتاب د یوه ژوند کیسه. موږ یو کتاب غوره کوو او په اړه یې معلومات درکوو. قدرمنو اورېدونکو، بیا مې هم سلامونه ومنئ. د یو کتاب او سل خبرې خپرونه کې نن هم د یو مهم کتاب په اړه درته غږېږم. سینوها په نړۍ کې خورا مشهور کتاب دی او غواړم د همدې کتاب په اړه در سره خبرې شریکې کړم. ما ویل چې سینوها خورا مشهور کتاب دی او کیدای شي چې زیات له تاسو هم ورسره اشنا وئ، خو ځینې لا هم په اړه پوښتنې لري او ځینې به یې دلته ځواب کړو. سینوها په اصل کې د همدې ناول مرکزي کرکټر یا لوبغاړی دی او د همدې مرکزي کرکټر په نامه نومول شوی دی. کتاب د مصر ډیر لرغونو دودونو، فرهنګونو، فرعونیانو او معبدونو په اړه خبرې کوي. د مصر په تاریخ، کړو وړو مصریانو په عادتونو او حاکم سیاسي مذهب او وضعیت باندې په دې کتاب کې خبرې راغلي دي. دا کتاب د نوموتي فنلنډي لیکوال میکا والټارې لخوا لیکل شوی دی. میکا والټارې په 1908 میلادي کال کې په فنلنډ کې نړۍ ته سترګې وغړولې او په 1909 میلادي کال د اګست په 26مه نیټه د 70 کلونو په عمر په فنلنډ کې ومړ. کیسه په اصل کې د سینوها نومي ډاکټر په خاطراتو راڅرخي. میکا والټارې د سینوها هغه خاطرات چې په پاپیروس لیکل شوي مطالعه کړي او بیا یې دغه ناول ترې چمتو کړی دی. ناول په 1945 میلادي کال کې لیکل شوی، خو له هغه وخته تر دې دمه لا هم خلکو ته نوی دی او لا یې هم لولي. دا کتاب ولې خلکو ته ډیر په زړه پورې دی؟ سینوها ناول له دې ځایه پیلېږي چې نیل سیند ته څیرمه یو بې اولاده بوډا او بوډۍ د سیند په سر په ټوکرۍ کې ایښی ماشوم پیدا کوي. ماشوم لویوي، خدایي استعداد لري او دغه ماشوم د خپل وخت تکړه ډاکټر شي. ان د مصر د فرعونیانو درملنه کوي. سینوها چې په عمر پوخ شي نو د خپلو خاطراتو لیکل پیلوي. دی په مصر کې تر میلاد د نږدې 1400 کاله مخکې ژوند کوي. یعنی دا کتاب تاسې د څه باندې 3000 کاله مخکې مصر ته وړي. تاسې ته د مصریانو د هغه وخت عادتونه درښیي، د دوی تمدن، د دوی کلتور، د فرعونیانو واکمني، صنعت، معماري، شعر، طب، ساینس او بالاخره د انساني تمدن د سلګونو کلونو مخکې وضعیت در باندې ویني. سینوها یوازې ناول او کیسه نه ده، تاریخ، فلسفه، فرهنګ، دودونه، فلکلور او هر څه رانغاړي. که تاسې د تیرو زمانو کیسو او وضعیت ته لیوال یې نو دا سفر سینوها در باندې کولی شي. هغه مو د سلګونو کلونه مخکې انسان کور ته ورولي، د هغه وخت خواړه در باندې څکي، په کور کې مو راګرځوي، له میرمنې سره یې چلند درته ښیي، د مرګ په اړه یې د ذهنیت درښیي او بالاخره نه یوازې دا چې پراخ لیدلوری درکوي بلکې په ډیر څه مو پوهوي. سینوها د خپلو خاطراتو په اړه وایي دی د ځان لپاره لیکل نه کوي. دی له کوم چا د انعام تمه هم نه لري. هغه چې د انعام لپاره لیکل کوي وایي هغه دروغ هم لیکي. سینوها صادق دی. هره تیروتنه چې کوي او یا له هرې پایلې سره چې مخ کیږي صادقانه یې لوستونکي ته وایي. دی نه غواړي چې څه پټ کړي. دی ان د فرعونیانو پروا هم نه ساتي. وایي له دوی نه ویرېږم ځکه راته معلوم دي او د نور انسانانو په څیر انسانان دي. سینوها په دې باور دی چې انسانان نه بدلیږي، یوازې نسلونه دي چې ځي راځي. نور د انسانانو همدا فکر او همدا حال دی. که موږ د سینوها د وخت انسان د اوسني انسان سره پرتله کړو نو ویلی شو چې په ډیرو برخو کې یوازې وسایل بدل شوي دي، ښارونه بدل شوي، نور ډیری منفي او بد عادتونه لا هم د زرګونه کلونه مخکې په څیر دي. سینوها خپل کتاب په داسې شکل پیلوي. زه یې بیلګه راوړم. زه دا کتاب د خدایانو د ستاینې لپاره نه لیکم، د فرعونیانو د ستاینې لپاره یې نه لیکم. زه له فرعونیانو هم په تنګ یم. زه دا کتاب یوازې ځان ته لیکم. له چا د بدلې او انعام تمه هم نه لرم، نه هم دا وایم چې نوم مې په دنیا کې تل پاتې شي. ما په خپل ژوند کې دومره سختۍ لیدلې دي چې ان د خپل نوم د تل پاتې کېدوالي هم ځورېږم. زه دا کتاب یوازې د دې لپاره لیکم چې ځان خوشحاله کړم. ډیر خلک چې څه وکړي د دې لپاره چې یا انعام واخلي او یا نوم تل پاتې شي. په همدې سبب ډیر وخت خپل ایمان هم تر پښو لاندې کوي او ځان د جماعت په رنګ رنګوي. دوی نه هغه بې معنا خبرې او شیان هم لیکي چې په خپله هم ورباندې باور نه لري. خو زه هغه څه لیکم چې په خپل ژوند کې مې لیدلي او ورسره مخ شوی یم. ما په ژوند کې ډیر څه لرل. ما غوښتل یو بل څه خپل کړم. هغه څه چې د خپلولو لپاره انسان باید ډیر څه بایلي.
غوښتل مې حقیقت حاکم وي، ریا، دروغ او د خلکو سترګو ته خاورې شیندل ختم شي. خو پوهیږم چې د انسان په ژوند کې د حقیقت حاکم کول ناشونی کار دی. نو هغه څوک چې رښتیا وایي یا په رښتیاتوب کې ژوند کوي باید هر څه وبایلي. نو زه لا نیکمرغه یم چې خپله شتمني مې ساتلې ده. نو سینوهه ولې مینهوال لري؟ همدا یې لامل دی چې صادقانه لګیا دی. انسان تیروتنو ته متوجه کوي او هڅوي چې د نیکونو تیروتنې تکرار نه کړي. د اوسني انسان په ژبه خبرې کوي. داسې تشو ته د لوستونکي پام کیږي چې د انسان د زرګونو کلونو په تیریدو سره بیا هم نه دی ډکې شوی. سینوهه ناول میکا والټاري د سینوهه نومي ډاکټر له خاطراتو لیکلی دی، نو ځکه ډیری خبرې د والټاري هم پکې. دا ناول تاریخي ناول ګڼل کیږي. نو هرومرو به کټ مټ هغه څه نه وي چې سلګونه کاله مخکې پیښ شوي دي. ډېر څه به د لیکوال نظر هم وي، خو بیا هم دا ناول بې جوړې کتاب دی. د نړۍ په مهمو کتابونو کې راځي. دا کتاب ډاکټر صاحب احساس تانکزي په ډیره خوندوره او روانه ژبه پښتو ته ژباړلی دی. لوستل یې مه هېروئ.